ریکارډینګ کړی بیا دې ووایم څه دي کوم ته ولې دا رنګه کوې یار. السلام علیکم، څنګه یې دوستانو؟ نه خبره کومه، ته ولې خفه شوې؟ زه څنګه نه خفه کېږم یار، ته ولې ویډیو کیسه وې راوړې؟ خو تا ولې کتو یا ستا ولې کتو؟ ته د دې جواب راکړه، تا ولې کتو؟ تا ولې مخته راوړې؟ ته څه له راوړې؟ ورته کښېنه وکړه ورسره. دا پښتانه حیادار او غیرتمند خلک وو، خو اوسني چې کم پښتانه دي نو زما ورور هغه راشئ تاسو ته لکه په دې ټیک ټاک باندې دا یو کس ښکاري ټول یې ډېر زیات ښه پېژنئ، لکه څه د چا خبره وایي د تعارف محتاجه نه دی. سلیم کوکو او سلیم افریدي او مختلف قسمه نومونه یې په ځان پسې تړلي دي. ټول نه مخکې خو دا خبره ده چې دې ته کله سلیم افریدي یا سلیم دا ورته وي نو د دې کوم افریدي قوم چې دی هغه بیا کمنټس خامخه کوي، وایي دا افریدي قوم نه دی، وایي داسې الفاظ هغه مه استعمالوه. نو د هغې دپاره زه معذرت غواړم، خو تاسو سره زه دا ویډیو شیر کوم لکه سلیم افریدي خو هم خو ورسره دا نور کم خلک چې دي په پیله کې تاسو یو دا قاري چې د ځانه جوړ کړلی د کم زه به درته دا ویم چې قاریانو علماو کم یو توهین کوي هغه یې د ځانه جوړ کړلی مختلف قسمه کله راشي وایي چې ما پلانکی ښځه په خوب کې ولیده او هغه دا چل دی، بیا وایي دا چل دی. نو دې دپاره خو ټول نه مخکې ډېر زیات شرم پکار دی او د دې کم خلک چې خوا او شاته کم ګاونډیان څه چې هغو له پکار دي چې دا لږ سم کي لږې برابر کي، لکه چې دیو کم د علماو کم یو توهین شروع کړلی لکه راپاسي کم پټکې او ټوپۍ والی وي په هغې کې داسې خبرې وکړي چې هغه ډېرې زیاتې هغه زه تاسو سره شیر کولی هم نشم، داسې کنځل او رد بد ورته وایي. لکه زمونږ په معاشره کې یو علما چې کم دی یو قاري صاحب چې دی هغې دپاره زمونږ ډېره مینه ده، مونږ له ډېر زیات عزت ورکوو، خو که هغه راپاسي او داسې بل تصویر مونږ ته شو کوي نو بیا زمونږ د هغې نه بلکې د هغه ټولو خلکو هغه بیا چې کم دی را ټولو ملایانو هغسې بیا په هغه نظر کې راځي. نو ټول نه مخکې خو د دې کم ګاونډیان څوک چې وي نو هغوی له پکار دي چې دا لږ سم کي لږې برابر کي. بل طرف ته که مونږ راشو سلیم افریدي باندې خبره وکړو نو دې چې کم حل شروع کړلی یعنې زمونږ پښتانه هغه په شرمونو باندې وشرمېده. مختلف قسمه کوکوګان را پیدا شوي دي، هغه که واجد کوکو دلی دي دونه ډېر دي چې لږه سړي ته هغه په شمار باندې هم نه دي معلوم. مختلف قسمه خلک چې کم دي هغه هم په دې رنځ باندې اخته شوي دي، څوک یو قسمه خرچې پې کوي. یعنې زه به تاسو ته دا ویم چې داسې خلک شته چې هغو له په لکاو روپۍ ګاړې اخیستي دي، په 18 او 20 لاک روپۍ ګاړې، دې نه علاوه کم آیفون 14 او 15 او دا نورې موبایل او دا ول اخیستي دي. نو ډېر زیات یو شرمناک یو دردونکې کم د لوط علیه السلام په قوم په هغه زمانه کې چې کم کار شروع هغه راتلو والا دی او داسې چې کم دی نو زه به درته ویم چې لکه ډېر زیات را داخل شوی دی او په پښتنو کې چې دی هغه کار ډېر زیات عام شوی دی. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې ځان د دې کارونو نه وساتئ، خپل کم ماشومان چې ستاسو دي کم کشران چې دي په هغې باندې خصوصي نظر وساتئ، ځکه دا وخت چې کم دی هغه ډېر زیات بد وخت راغلی دی. یعنې یو د څوک دا کولی نشي لکه چې یو ماشوم هغه بهر ته داسې ولیږي او هغه چې کم دی د نظر نه پناه کي، که معمولي هم د نظر نه خوا دې خوا شي نو بیا د هغې کم حالات چې دي هغه ډېر زیات ګډوډي او بیا چې کم دی وروستو بې مور او پلار هغه ډېر زیات خفوي. نو تاسو هم خصوصي په خپل کم کشران چې ستاسو دي په هغې باندې خصوصي نظر وساتئ چې سبا له تاسو د شرم نه بچ شئ او کم عزت چې دی هغه هم په ځای باندې پاتې شي. نو دغه کومه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به خوښه شوي، که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. الله حافظ.